نارکوټکس، منشیات، شراب دي که چرس دي که افیوم دي که هیروین دي، ټولو نه اول چې په څه باندې موږ خبره کوو هغه دی الکوهل، شراب. دا د دریو څیزونو نه جوړ دي، یو دی کاربن، یو دی هایدروجن او یو دی اکسیجن. د دې دریو واړو نه الکوهل جوړ دي، شراب، کاربن، هایدروجن او اکسیجن. ګوره کله چې څوک شراب وڅکي، دغه شراب د ټولو نه اول لاړ شي سټمک ته، معدې ته. چې معدې ته لاړ شي نو دا زمونږ اکسیسیو سیکریشن اف ډایجسټیو هارمون، زمونږ چې د هاضمې دپاره کوم هارمونز دي د هغه په زیات مقدار کې اخراج وشي. کله چې موږ خوراک وکړو نو د دې سټمک د دې معدې نه یو قسم کیمیکل خارج شي، د هغه کیمیکلز د هغه هارمونز کار دی چې د کوم خوراک موږ کړی هغه هضم کړي. اوس کوم انسان چې شراب وڅکي او دا معدې ته لاړ شي نو د دې سټمک نه ورته دا ډایجسټیو هارمون نه د هاضمې د هارمون دا ورته په زیات مقدار کې خارج شي د شرابو د وجې، په انتهایی اکسسیو اماونټ کې، په ډیر زیات مقدار کې دغه د هاضمې د هارمونز خارج شي. دا زمونږ معدې ته ډیر غټ نقصان ورکړي، زمونږ معده تباه کړي. د څه د وجې نه چې اکسسیو سیکریشن اف ډایجسټیو هارمونز، د دغه ډایجسټیو د هاضمې د هارمونو په ډیر زیات مقدار کې اخراج وشي، نو زمونږ معدې ته ټول اول دا یو غټ نقصان ورکړي. د دې سټمک د دې معدې نه دا شراب بیا وروسته لاړ شي زمونږ بلډ ته، خون ته، وینې ته. چې وینې ته لاړ شي نو زمونږ په وینه کې ګوره ریډ بلډ سیلز دي، کوم ته چې موږ آر بي سیز وایو، د ریډ بلډ سیل مسلې موږ ته جوړولی شي. دویم دا کم ډبلیو بي سیز چې دي که نه، وایټ بلډ سیلز، دا زمونږ خوراک. او تاسو ته به دا پته چې دا ډبلیو بي سیز زمونږ په وجود کې د سولجرز کار کوي، د آرمي کار کوي. دا زمونږ په وجود کې د بیماریانو خلاف جنګیږي، فایټ کوي. کله چې زمونږ وجود ته فارن باډي راشي، سفیتوجین راشي، د بهر نه څه بیماري راننوځي زمونږ وجود ته، نو دا وایټ بلډ سیلز چې دي که نه، دا ډبلیو بي سیز، دا د پوج کردار کوي، راشي او په هغه بیکټیریا باندې یا په هغه پیتوجین یا فارن باډي کومه بیماري چې زمونږ وجود ته رادننه شوې ده د هغه سره جنګ شروع کړي، هغه سره جنګ شروع کړي، هغه په غذي کې ختم کړي. نو د دغه د وجې نه دې ته موږ وایو د خپل وجود آرمي. دا موږ د بیماریانو نه بچ کوي، د بیکټیریا نه، د وایرس نه، د فنجای نه، یا هر قسم بیماري چې زموږ وجود ته رادننه کېږي نو ډبلیو بي سیز د هغه خلاف فایټ کوي، جنګېږي. خو چې شراب کله موږ وڅکو د معدې نه دا وینې ته لاړ شي نو د ریډ بلډ سیل سره سره د وایټ بلډ سیل هم دا خراب کړي. نو چې وایټ بلډ سیل یې دا خراب کړو نو ښکاره خبره ده چې ستا د وجود امیون سیستم، مدافعتي نظام یې خراب. کم پوج چې به د بیمارۍ خلاف جنګېدلو هغه پوج یې درله کمزوری کو. نو یو اثر د دې په ریډ بلډ سیل باندې شو، بیا په وایټ بلډ سیل باندې د هغه سره زموږ امیون سیستم دی کمزوری کی، امیون سیستم ورسره خراب شي. او د دې نه وروسته ریسک اف کینسر، د دې الکوهل د دې شرابو د وجې نه، دا شراب چې کله زمونږ وینې ته داخل شي نو د دې د وجې نه موږ ته د کینسر چانسز یې شي. دا بلډ خو زمونږ په وجود کې تاویږي که نه، نو دغه بلډ لاړ شي زمونږ هارټ ته، زړه ته. نو چې زړه ته لاړ نو هلته زړه متاثره کوي، په زړه باندې د دې بد اثر راښکاره کېږي. نو په زړه کې دا څه کوي؟ د ټولو نه اولنۍ خبره خو دا ده چې اټ انکریز هارټ ریټ. دا زمونږ د زړه دا کوم دړکن چې دی که نه، دا بیټس دا سیوا کوي، د هارټ ریټ سیوا کوي. عرضي طور دا په وجود کې هیټ پروډکشن سیوا کوي، ګرمایش سیوا کوي. نو چې هیټ پروډکشن وشي، حرارت سیوا شي په وجود کې، نو انسان پرجوشه محسوسوي. عرضي طور انسان داسې شي چې لکه ډېر زیات په جوش کې، شراب اسکلي که نه، الکوهل اسکلي، انسان ډېر زیات په جوش کې، په سور کې. خو دغه عرضي طور د دې سره کارډیک ډیزیزز مستقل طور انسان ته د زړه بیمارۍ نه جوړولی شي. نو د دې زموږ په زړه باندې هم بد اثر. کله چې دا الکوهل، دا شراب لاړ شي لیور، جګر ته، عینې ته لاړ شي، د لیور چې کوم فنکشن دی که نه هغه ډسټرب کړي، هغه متاثره کړي. اټ ډسټرب لیور فنکشن. دا لیور زموږ په وجود کې یو ډېر زیات غټ ارګن دی، د دې ډېر زیات فنکشنز دي، ډېر اهم رول پلی کوي زموږ په وجود کې. خو چې کله دا الکوهل، دا شراب لاړ شي لیور ته ورسیږي نو دا د هغه فنکشن متاثره کړي، ټول فنکشن یې ډسټرب کړي. کم کار چې دی کوي که نه، دا لیور، دا جګر، هغه ورله ټول ګډوډ کړي. لکه څنګه چې د سټمک کې ډایجسټیو هارمون دي، په معده کې خوراک هضم کوي، دغه شانته کې دا لیور چې دی که نه، په دې کې هم ځینې کیمیکلز، هارمون داسې شته چې د هغه کار دی هاضمه راوستل، نو هغه هم ورله ډسټرب کړي، نو لیور هم خراب کړي. د دې نه اخوا بیا برین، دماغ. په دماغ باندې د دې شرابو څه اثر دی؟ دغه شراب، دغه الکوهل برین ته داخل شو، اوس په دماغ باندې د دې څه اثر؟ د شرابي انسان میموري چې ده که نه، میموري
یاداشت حافظه به بیکاری داغه میموري به ډیره زیاته ګډوډي خراب میموري یاداشت حافظه ډیره بیکاری خبره به زر هیر کی دویمه خبره انټيليجنس ذهانت ذهین بنی دا انسان ګوره تاسو شرابي انسان ګورئ کنه هغه ذهین نه داسې منټل داسې پاگل شن ذهین نه او دریم بیا زمونږ په کریکټر باندې د دې بد اثر کریکټر کردار باندې کوم انسان چې شرابي پاسبل د چې د دې انسان کردارم خرابي د عقل د شعور په دې باندې څوک اعتماد نه کوي ځکه چې لکه وای شرابي انسان دی ځان دې ساتي نو دا د انسان کردار خرابوي په جسم باندې داسې اثر دی چې انسان چال گفتار دا ټول ګډوډي چې په لار باندې رواني زنګيږي په ځان باندې کنټرول نه خبرې کوي ګډې وړې کوي د خلکو عزت ته دنه خطرای نو د دې زمنګ په دماغ باندې زمنګ په کردار باندې هم یو بد اثر شته دی نو دا خبره د ریسرچز نه ثابته ده چې د دې شرابو زمنګ په صحت باندې ډیر زیات بد اثر دی فائدې نشته او نقصان ډیر زیات سی واده لکه تاسو ته ما ویل زمنګ په سټمک په معده باندې د دې بد اثر دی په بلډ باندې د دې بد اثر دی په هارت په زړه باندې د دې بد اثر دی په لیور په عینه جګر باندې د دې بد اثر دی او برین په دماغ باندې هم د دې بد اثر دی د دې سره په کردار باندې په اخلاق باندې هم د دې بد اثر دی په چال په گفتار په جسم باندې په ټوله باندې د دې بد اثر دی نو د دې شرابو نقصانات ډیر زیات سی وادي او فائدې نشته